ما دغه بچیانو چپړې سړي نه او ما دې زه قتل مې کوه خو دا چپړې کې چاته نه ورکوم ګوره دې چپړه خو ته چې ته ګورې بیا ته دردېږي نه دردېږم دې ته ما ته سکون ملاوي دوستانو دا هغه کس دی کوم نه چې اتا صاحب یو څو ورځې مخکې یو ګاډی هم اغوستی و که څه هم ما پرې ویډیو جوړه کړې وه یقینا چې تاسو به کتلې وي دا هغه کس دی د چا په کور کې چې 15 جنازې په یو ځل باندې د چا د کور نه چې 15 جنازې په یو ځل باندې اوچتې شوي چې څلور یې پکې بچي وي یو یې پکې انګور وفات شوی وه الله دوستانو یقینا چې ډیره دردونکې واقعه وه دغه رور سره دا ډیر یو غریب انسان دا د خپلې غریبۍ دپاره چې کوم دی د خپل زوی سره پاکستان ته تللی و هلته به یې خپله غریبي کوله او کومې پیسې چې به یې ګټلې هغه به یې خپلې فیملي ته رالیږلې نو دغه بچو چې کوم دی د ساګو په ځای چې دی کوم ګنده بوټی یا موږ چې ورته ګنډېرچل هم وایو هغه یې راوړي دي هغه یې پخ کړي دي کور کې هم پې څوک نه دي پوه شوي نو چې دوی دغه خوړلي دي بېچارهګانو به نور څه نه لرل بل د رزق څه درک به نه و نو چې دغه یې خوړلي دي نو هغه پې بد راغلی دي یقینا چې دغه خو زهر دي څلورې بچي او یو یې چې کوم د انګور په حق رسېدلي ده انا لله و انا الیه راجعون دوستانو ډیره دردونکې واقعه وه نو عطا صاحب چې دی تل دغسې خلکو سره کومک کړی دی ما خو بار بار دا خبره کړې ده چې عطا صاحب همدغسې خلکو ته ځان رسوي کوم چې حقداره وي مطلب عطا صاحب چې کوم دی داسې ځای ته ځي چې هغه ځای ته د هغه نه مخکې څوک نه وي تللی داسې کومک یو انسان سره کوي چې داسې ورسره بل خیریه فاونډیشن والا نه وي کړی تاسو وګورئ عطا صاحب چې دغه کس له کوم دغه موټر ورکو دا تقریبا د زما د نظره د 10-12 لکه 14 لکه روپو ګاډی دی یقینا چې دې کې به عطا صاحب خپلې پیسې مچولې وي ټولې به د عطا صاحب پیسې نه وي خلکو به ورته هم فاونډیشن کړی وي نو خو بیا هم د عطا صاحب چې کوم دی اخلاص ته وګوري د هغه فاونډیشن سره خلک مرستې ډېرې کوي ولې چې خلکو ته پته دی چې عطا صاحب د خپل ژبه هم پیسې رالي په دغه ډونیشن کې اچوي نو یقینا عطا صاحب یو اخلاصمن انسان دی او دغه کورنۍ سره چې کومه مرسته وکړه نو نه هېرېدونکې مرسته ده او الله پاک دې دغه کورنۍ ته هم صبر وکړي راځئ دا ویډیو نوره هم ګورو چې څه وایي بیا پرې خبرې کوو بس جاړې به نه پام کو دا ډېر یو بیچاره مسلمان انسان دی دا یو ګلکار دی د ده د غربت ماته وینا شوې وه او د ده د فقر او د مسکینتوب او د ناچاري هم وینا شوې وه چې ډېر یو غریب انسان دی هغه بچیان چې په دې کور او په دې انګړ کې به ګرځېدلل زه چې څونه ویم دا بیچاره جاړي کله به دروازه راغله ما دا ټنټونه ولیدل ما ویل چې د ګاونډ کې چې کله فوتګي وشي زما کور ته مو خالي کوم نو څوک نه خالي کوم زه د خپل مسلمانۍ په تور باندې خالي کوم دا کور خالي کې دا کور خالي کوم ته هر مړي ژوندي ته زه خپل خالي کوم ما وی کېش ګاونډ کې څه شوی ما کور ته خالي شوی لکه کور ورته ما ویلو په هر څه مې څنګه حاضراله خپل لکه دوستانو تاسو وګورئ څومره یو عجیب او غریب واقعه منځته راغلې ده تاسو وګورئ دغه کس په ژړا کې و چې زما بچي چې کوم دی ما ډېر نظمین ساتلي و زما د یو زوی چې کوم دی خلیل نوم و د هغه دا چپړې چې کوم دی مخامخ ما ایښي دي چا ته اجازه نه ورکوم چې دغه چپړې راوالي او دا مې ویلي که چا دغه چپړې راواغستې نو وجنه مې نو یقینا ډېره دردونکې واقعه دغه کس سره پیښه شوې ده الله دې په ده باندې رحم وکړي یقینا چې ډېره سخته وي چې یو څلور بچي تقریبا یو انګور 15 جنازې ستا د کور نه په یو وخت باندې وځي نو دا ډېره سخته وي نو دوستانو ویډیو در سره وګورئ مخکې در سره شیر کړئ او کمنټ کې خپله رای هم ولیکئ چې موږ نورې ویډیوګانې په څه باندې جوړې کړو نو ستاسو د کتلو نه جهان مننه که څوک نه وي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ جاوید افغان آفیشل آل ان ون در سره سبسکرایب کړئ زموږ پیج در سره فالو کولی شئ د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ سره اوسئ دوستانو هر چیرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ او په تلو کې دغه ویډیو تاسو مکمل کتلی شئ د الله په امان خاندم کله بوټي کې ناست یم ما دغه بچیانو چپړې سړي نه
دا چپړ راول مخ کولم نه غږی پټی مې ګار چا دې لاس ور لاسونه پرې کوم د چا چپلقې دي د بړو کې زوم دا غي کم یو دي تیراوال کړه کې تیراوړه پدامي خېمه چار دې لاس ور لاسونه کړ کوم بس هیڅ جوړ نشي کولای چې لاس وړي دا غزه برتی بس دا ګورم نو څه نه دا د زوی چپلقې دي دا د زوی چپلقې وړو کې عمر نه وي د دین عمر د دین عمر عمر نشته چپلقې شته چپلقې شته توبه دا پیوند چپلقې د عمر جان زه په خپلو مسلمانانو ورونو باندې دومره خفه کېږم لکه خپل د کور غړي مې چې ته د الله تعالی په بندګانو رحم وکړه الله په تا رحم وکړي 2 لورګانې او 2 زامنې چې هغه مردار بوډۍ پخی په کور کې څه نشته دی کور کې قطغ نشته او هغه خپله خوري یو انګور ستا زوی خو وړکې و چې انګور دی ورته دا انګور چې مې د هغې نه مور شته نه پلار شته یتیمه دې کړې وه یتیمه مې کړې وه او خلکو راته وویل چې دا به ستا کور کې خوشحاله